الله الرحمن الرحیم سورہ جن مکی سورت 33 آیاتنا دو رکوگانی ترتیباً دعویم پست سورہ نوح علیہ السلام نزولاً سرختم پست سورت العراف جن د پیران سورت تے دالا پس پاول آیات کے راغلے نفر من الجن دارنگی رستو پنزم آیات کے راغلے وانا ظننا لن تقول الانس والجن دارنگی پشپاگم آیات کے راغلے یعوذون برجال من الجن فدے وجدیتا سورت الجن وی دعوت دی سورت رد شرک اعتقادی دے دیم آیات ولن نشرک بربنا احدا منگ در رب سے اس وقت صدار نہ جوڑو او دارنگی شلم آیات قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا زب یا رب لم او دا غس صدار او برخدار نہ جوڑو ربط مکہ دلیل نقلی د نوح علیہ السلام نا دلیل نقلی د جنات نا مکہ ترغیب ورکو تبلیغ ته په بیان د نوح دل ته په بیان د جنات دریم مکہ رد مشرکان بالعباد الصالحین ندل شپږم آیات کې پناهی به په پیرانو غوښتا نو مشرکین بالجن رات شو چدا یو بل قسم ده په مشرکانو کې خلاصہ دی صورت کې اول بیان دے د پیرانو دیم رد شرک دے ولن نشرک بربنا احدا دریم بیا دل ذکر کئی چې د شرک الاستعاذہ رد کئی چې اعوذون برجال من الانس سلورم اثبات نبوت کوي ان لمسنا السما من بتلو وسرا پس شغله راضی نو معلومیږي چې سنوي کار شوه شپږم خبر شپږم آیات کې د اتقال الهی والله استقاموا علی الطریقه کدا خلق پس ملار ودرید زب په فراخ او بوس کما وما خبر رد شرک دے وان المساجد لله قل انما ادعو ربی قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا او بیا پنځه شاعت کې اتمه خبره ده جواب د سوال مقدره قیامت په کله راځي جواب ما تفتنه قریب ما توعدون ځکه عالم الغیب چې ده نو دا صرف یو الله ده بل څوک عالم الغیب نه دا صورت ممتاز ده د قران د نور سوراتونو نه په تفصیل د بیان د جناتو دارنګ دې کوئی مساجد د جمعاتونه د الله دي نو نور زی شرک ولا پرې د جمعات کې شرک مکوي او نه پیدل غیب د غیر الله نه دا منشد نزول د بخاری په یو غد حدیث کې راځي د ابن عباس په نقل چې نبی علیہ السلام دی او ډلې مرګرو سره د عکاظ میله ته د تبلیغ د پاره دا غ زمانہ چې په مین د پیرانو د خبر د اسمان کې بندواله شو مکه باقی قطار جوړو اوس پسې شغلیت للی ندی بوشتل کېدا نو د پیرانو جماعت مقام نخلی تورسید نبی علیہ السلام مرګرو ته د سار منځ کو د پیرانو غوږ کې خو چې ووري د علم ناشنا قران ووري او بیا لاړ بل قوم ته داغي تبلیغ وکړ نبی علیہ السلام تناول خبر نو چې کله پیران لاړ نو رستو هرال قل اوهی الیا ما توه وشو نو بیا دې کې دادی چمک کی سورہ احقاف کې تیر شوی ادلسی وای چې مشهور ادا د چې سورہ احقاف او د سورہ جن واقعي واده زنه وای چې نه بیل واقعي دي بیا کوم سوراتونه ویلو نو څو کوئی سورہ اقرا لسته په مانځ کې څو کوئی سورہ رحمان لسته نو بهرحال دا لستل او وحی وشو او د پیرانو دا بیانات چې کوم دي نو دا تقریبا ډېر بیانات دي چې دې سونه بیانات کړیو دیارلس بیانات دي یو د پیرانو بیان داو چې نا سمینا قرآن عجبا دیم یهدی الى الرشد دریم متخذ صاحبتا ولا ولدا سلورم یقول سفیهنا علی الله شططا او پنځم رجال من الانس يعوذون برجال من جن شپږم ظنوا کما ظننتم وهم لمسنا السماء فوجدناها ملئات اتم نقد منها مقاعد للسمع نهم لا نريد اشن نريد
لا ندري اشر نريد من في الارض او لسم الله نعجز الله في الارض لسم منا صالحون ومن دون ذلك ولسم الله نعجز الله في الارض ولسم لما سمعنا الهدى آمنا به ده لسم وانا من المسلمون ومن القاسطون. دام امتیاز دے دیار لس بیانات تی د پیرانو وی شماتا وکی خدا ڈلی د پیرانو دیل منگواری د قرآن عجیبا سونا خوانے ور کڑے خودنا کئی ہدایت تمکی مانا وڑے پدی اچری نشرکو درب سرحادا سو شان دادے لی دے جد ربنا ذات رب زمانگنی دے نیولے صاحبہ بی بی ولا ولدان اولاد وانو شان دادے وائی بی قپ زمانگ پا اللہ شتتا زیتی خبر باطلا من گمان کو چن بغیر سانان پیران پا اللہ درو ویوڈل دی سانانو نا پناہی گفتا پیوڈل دی پیرانو نزید کڑے دی لرا رحقا تاوان و سرکشی تغیان تامام کیا نام نور کی ویلیو چکل بے قافلہ پا دشتا کشپرالا نو بے لعوذ بسید حاصل وادیم صفحائی قومی پیری با پبریتو کیو خاندل چو گورا زمنگا مشیری پا انسانانو برالو پا پیرانو وانہم دے پیرانو گمان کو سنچ تاسو گمان دی انسانانو گمان کو سنچ تاسو گمان کوئی چی چری برا پورتنکی اللہ دا سو قیمت حق دے منگ با مسکول آسمان بے متلیم دے وسا چوکیدارانو ساختونا و شعباو د شغلونا من بکی ناستلو دی اسمان خواتا مقاید فزینو دی که ناستلو لسامی دا پار داوری دو چی نزدی اسمان کی با ملائک بات چید که اس خبر بواورو سوچ غاکی دی وسن بیا با مزیدی لر شهابان رسادا شغلت تیارا منگ نپویگو چی شار ارادا شویده پاغا چار چیز مکہ کی دی یعنی پست نزول القرآن نا کہ ارادہ کڑی فدیر عبد دی رشداد ہدایت زلی زمانہ صالحان دی ومننا دون ذالک زلی سواد دین دی کننا ترائی قومنگ دا مذہبون والا قددا مختلف ترائی جمع طریقی لاری تغزوی ترائی خواندان دا مذاہبی و مختلف مذاہب و خواندان او من گمان کو چی چرے با جزن کو اللہ لپز مکہ نشا جز کولے چارے اللہ رہا ربا پتیختا کم زیلہ بتیزو او من چی کلواوری دا ہدایت کتاب آمنا بی ایمانم پیراوڑو سوچ ایمانوڑی پر اب نبا کمیگی باقصا دا کمتنا ولا رحقاون دا زیتینا زنی زمانگنا مسلمانان دی زنی قاسطون کافران و جائران دی چاچی اسلام روڑو پلائی کا تحر و رشدا نو قصد وقد سمیلاری ہرچ ظالمان کافران دی فکانو لی جہنم حطوبا نیبا دا جہنم دا پارا بالن و خشار دا دیالس بیاناتی وشو دا ادخال الہی دے دایتنا واللوی استقامو دو معنی دی کچر دا خلق ادر دا علی طریقت پلاری دی اسلام پسم الار کلک شو لا اسقیناهم من غدقا نو بس کو پدے باندی او بپراخا ولی دا منگا ویلیو مخ کی صورتون کی چه سوک پا دین باندی تابداری وکی نو اللہ پہ پراخی راولی لکه پسم الار دی شو لکه مائدہ شپاگ راوالا وی نال تا منگ ویلیو چه کلا پسم الار باندی سوک ودره دا نو اللہ بپے پراخی راولی شپاگ 66 سورة المائدہ نیو معنی دا شوا کدی پسم الار رال اللہ بپے پراخی راولی ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاکلوا خوراکونه بوکی د پاسنا دلاند د خپونا دارنګي چیانه مصر عرب راوړوي شپږ نوی سورۃ الاعراف نو التم دا خبره واضحه کوي چې کچری دی په حق لار باندې کلک شو الله به وای زب په پراخی راولما الت فرمای ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا کچری کله ول ایمان راوړې تقوی اختیار کړي وي لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض نو بسره کړي مې په دې برکتونه د بر او د کتنا
دیمه معنا دا کدا خلق په کفر شرک لک پاتې شو کله الله نورم و املی لهم ان کیدی متین زبا په اوس کوم او په فراخه لکه د دې تایید سوره زخرف 3 کې تاسو ویلو چې ټول به کافر شي کنه و زخرف ما به وړه پړوي کټون ارڅ د سرو زانونه جوړ کړی وي یا لکه سوره الانعام څلور راواله وي څلور څلويخه نو کله الله داسې کوي چې ابتلا بالنعم والنقم کوي کله نعمتونه په کافرون پراخه کی چې څه کوي عمل په کوي او کنه کوي څلور څلويختم سورۃ الانعام فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء د هر شي پراخي می پیرا واسطا تر دې چې مشوب ما او تو هغه چې دی لور کړي شیو نو مینه ول دی لرا بختن ناصفا فیضا هم مبلسون مکله داسم کوم چې دا کې ولا نعمتونه زیات کوم لنت نه هم چې امتحان کوم پدې کې څوک چې راز کوي د ذکر درا خپلنا یسلکو وبچل الله دلرا عذابا صعدا عذاب سختا جمعتونه د الله دی نو مبلې د الله سره هداي څوک یو معنی دا د مساجد او ځنه وای مساجد اندامونه د سجدي د الله دی نو سر بل چاته ملګوي آیات نه مراد مساجد چې نور زین کې هو شرک کوي نو په دې جمعتونه کې هو هم نه کوله ټول کې معنی دی او په جمعات کې شرک وان المساجد لله جمعتونه د الله دی نو بلې د الله سره هدا څوک نه دا د خدای کورونه دي او دا اضافت لتشریف دي بخاری او باب تړلې دي چې باب هل یقال مسجد فلان بني فلان جمعات دا د طلحه جمعات ته دا د زبیر دا ابوبکر دا عمر دا د فلانی حسن خیل جمعات ته دا د کمال خیلو نو دا اضافت شي کوله کنه وای د تعارف د پاره شي کوله نور جمعتونه د الله دی دا ونه چې زما جمعه د الله کور دی خو د تعارف پنیم کوله یو نوم دی کېدلې چې دا مسجد فلان دی نو خیر دی نو جمعتونه د الله دی نو مبلې د الله سره احدا چې د میراب یو طرف ته دی الله لیکلی او بل طرف دی یا بل چاته غږ کړي نو دا فائدہ پدې کې هغه چاله لی عبرت ته چې جماعتونه کې عملی شرک کوي یا شرکی وظیفه کوي یا په دیوالونو د غیر الله د نوم سره یا لیکلی دین په کې چې هر په ندا قائم مقام د ادعو دي او الله فلا تدو مع الله احد شرم تعمیل هم دی بریلانو بدعتانو او مشرکانو نه دی ویلي چې ترکیب خو کوله چې یا محمد یا هر پردا قائم مقام ادو او محمد مقبول به او الله وی فلا تدو مع الله احد دا الله سبل چاته ناره موای نو چا یا محمد لیکلی چا رسول الله لیکلی چا غوث الاعظم لیکلی چا یا چاریار لیکلی چا یا پنځتنی پاک لیکلی او کور د الله الله وانه شان داده کله چې پاسه د بنده د الله رسول الله نبی الله نوې زکاتیت چته مرتبه ده ما بقره کې تاسو ویلو چې بلی الله لرا خادو نږدې او دا پیران چې شیوه پد لبدارا پان د ډېر محبت نه چې خلیل خال ورغلی وي یا کادو دیدا کافر چې په دې پیغمبر لا پنشي د پاره د ابطال د امر چې دا خبره به زمون په مخ کې نه کې یا غوته ضمیر راځي دي دا عبد الله بن مراد رسول الله دی کله چې هغه د توحید دعوت ور کول او تبلیغ کول نو مشرکین او مخالفت لپاره پاغیرا جمع شو جواهر یا دا قول د پیرانو دی چې قران وارد او حال د نبی علیہ السلام صحابه کرام لیدو نو د عبد الله بن مراد نبی علیہ السلام دی یا مسلمانان د ډېر محبت توجینا او کافران د عداوت توجینا په درا پان شو
وی واسه بل مرخپل ولا اشرک بی ادا نشریکوم د الله سسو وی واسه واقدار نیم تاسو سرر د پټی سرر ولا رشداون د نفي وی واسه چې ملای جیرنی چرماته پرای نشرا کوله د الله د عذاب نه څوک او چری به نظم سوا د الله نه ملتهدا زید پنای مگر سیدل دي د طرف د الله نو پیغامونه د الله دي چا چې خلاف کړه الله او رسول داغه دل اور د جهنم همیشه وي پدې کې ابدا تر دې چې وی لما یعدون هغه عذاب چې د دې سره وعده کول شي نظر د پویا وشي څوک د ډېر کمزور ناصر نیم دادي او اقل عدد او کم دې پشمیر کی اگر زولي دې لرا زما مدا خبر په غیب دې نه فلا یسر علی غیبی نه خبرې په غیب خپل هدا ایسوک او الا استثناء منقطع ده سوره عمران یو سل نه وی کینده غسیتیر شیو لیکن هغه څوک چې غوړي کې الله د رسولانو نه نو ده خبر فإنه دا الله یسلکو چلئی بین دې مخید دې پیغمبر ورست دینا رصدا څوکۍ د ملائکو او هغه له وهم راوړي او هغه حفاظت هم کوي عالم الغیب یو الله دی او په غیب هیڅوک نه پوهیږي احد لیکن هغه څوک چې غوړي کې د پیغمبرانو نه نو غیب ورته نه کوي بلکې د ملائکو پیراو سره چلی فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم چې الله تفتح ولګي ان بیلی کی ځکه الله ته پته لګېدلې یا دغه معنا لیعلم چې دا نبی پویاشي ان قد ابلغو چې د پیغمبرانو زړو رسولي دي پیغامونه در خپل او هاته کړي به ما پاغل دي چې د دې سره دي او حساب کړي د هر شی عدد پشمیر